دا به هم ارزان استا په یو دیدل شي که سودا وکم په سر او په مال ستا یا دانش لدی دا می واړه احمق دنو می چې کړه قبولا بلال ستا اے د بلو چغاره پورته شو د عرشه غلام چې کړه قبول بلال ستا یا د اصرار د زړه پر هر دی رب روغ نکینو که پتیغ د عاشقی شو حلال ستا اے د اصرار د زړه پر هر دی رب روغ نکینو که پتیغ د عاشقی حلال ستا کچھ اس کا حسن بیتا ماورا مثالوں سے کچھ اپنے عشق میں ہم بے مثال رکھتے تھے کہ انشاءاللہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دغرنگی داغی ناتخوانی صفتخوانی اگا کی گی نو تاسو اکتل دا حافظ صاحب ثناء اللہ حافظ صاحب چتا استا کما کلام ہوئی کما ناتخوانی در توکڑا او کم خوند تاسو لدرک یقیناً کچھ اس کا حسن بھی تھا ماورا مثالوں سے کچھ اپنے عشق میں ہم بے مثال رکھتے تھے کہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرئی دا اسرار او دا بابا عبدالرحمن خدے مگانا بے شک چی بندہ دے نور کل والا صفات تی پرشتیا او بیا دا حافظ سے پخلبان دی یقیناً خوان بکی دغه خبری دغه سنت چې انشاءاللہ مونږ عملی کو دے کہ بنور ہم چی دے نو آغا خوان پیدا کی محترمو یقیناً کہ دا کم خوان چی مونږ صرف دا اغید ذکرنا دا اغید سنا خوانین مونږ اخلو نو کپا حقیقت کی کلم کرالا نو انشاءاللہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموس دا پارا با قربانی ورکو که بنا ورکو که دا ہر قسم قربانی را لسنگا چه مخ کے خلق قربانی ور کردی دا او تاریخ رقم کردی دی او منگتاسو تردی حضر رسولیو چنن اس کا غڑے ولالیو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرے کو خب جارے کو انشاءاللہ راتلون کی نسلون تا دا تاریخ چی دینو دا تازہ پریدو کا قیدی دا دین بعد خپل دیر محترم رور جناب حضرت مولانا مفتی ملک محمد نعیم صاحب چې هغه داسې نوم دی تقریبا دا ټول ملګري هغې پیژني هغې ته دعوت ورکوم چې هغې راشي او تاسو سره په دې حوالې باندې څو خبرې وکړي جناب حضرت مولانا مفتی ملک محمد نعیم صاحب د ملګرو خدمت کې درخواست دی چې دا نوې کم ملګري راځي چې دا دغې طرف ته را مخکې کېږي نو انشاءالله دا لار به نه بندېږي که خیري